بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې وختونه مو په خیر سره تېرېږي، د کورونا څخه په امان کې اوسېږئ. دا چې زموږ په دې کورس کې ویب بیس پروجیکټ لپاره ده. ویب بیس پروجیکټ کې به موږ په PHP او MySQL سره کار کوو، خو د سیمستر د شروع سره سم کرنتین شروع سو. تر څو چې کرنتین وي، کورونا وي، موږ به آنلاین درسونه تعقیبو. د آنلاین درسونو نه مو دا لومړنۍ ویډیو ده چې موږ د PHP لپاره د PHP Introduction لپاره جوړه کړې ده. په دې لومړنۍ ویډیو کې به موږ په PHP Introduction باندې خبره کوو. په دې کورس کې به یا په دې سلایډ کې یا د نن ورځې کلاس کې به موږ د PHP په tutorial for beginner باندې خبره کوو. همدغه شان به Introduction to PHP باندې خبره کوو. وایو به چې where is PHP used، په دې باندې به خبره کوو. د PHP خاصیتونه به وایو او په آخري کې به موږ په زمپ او وم باندې خبره کوو انشاءالله. لومړی راځو PHP tutorial for beginners. PHP چې ده دا له کوم اکرینوم نه اخیستل شوی ده، هایپر ټکسټ پری پروسیسر نه اکرینوم نه اخیستل شوی، خو دا په اوس وخت کې پخوا نه، اوس وروسته په همدې باندې بحث کوو. PHP چې ده یو اوپن سورس ژبه ده، یعنې په زیات اندازه باندې کارول کیږي. خو کوم ډول ژبه ده؟ اوپن سورس ژبه ده، او دا یو PHP سکریپټینګ لنګویج ده، سرور سایډ سکریپټینګ لنګویج ده چې موږ کولی شو د دې په اساس باندې ویب ډیولپمنټ کې کار وکړو. یعنې دې په اساس باندې موږ کولی شو چې ډاینامیک کنټینټ په یو ویب سایټ کې اضافه کو. دا PHP موږ کولی شو چې په HTML صفحه کې امبیډډ کو. یعنې امبیډډ نه مطلب چې ده، HTML صفحه چې کله جوړه کو، موږ کولی شو چې همغه HTML صفحه کې هر ځای کې چې موږ د PHP کوډ ضرورت شو، په همغه ځای کې موږ د PHP کوډ اضافه کولی شو، همغه ځای کې موږ د PHP کوډ لیکلی شو. دغه PHP کوډ په اساس باندې موږ کولی شو، یا ویب ډیولپر کولی شي چې یو ډاینامیک ویب سایټ جوړ کړي. یعنې داسې یو ویب سایټ جوړ کړي چې هغه یو محاوروي سیستم ولري، هغه د ډیټابیس سره یو محاوره ولري، یا په هغه کې یو ډاینامیک کنټینټس یا محتویات په هغه کې اضافه شوي وي. او PHP عموما یا د چې لپاره جوړه شوې ده، PHP د ویب اپلیکیشنونو د ډیولپ کولو لپاره جوړه شوې ده. یعنې د PHP په اساس باندې موږ کولی شو چې یوازې ویب اپلیکیشنونه یا ویب سافټویر په دې باندې چې کو ډیولپ کو. PHP چې دا مخکې مو هم ویلې چې PHP کوم ډول ژبه ده؟ سرور سایډ سکریپټینګ لنګویج. ځینې ژبې دي چې هغه په کلاینټ سایډ باندې کار کوي، خو PHP کوم ډول ژبه ده؟ هغه داسې ژبه ده چې په سرور سایډ باندې کار کوي. سرور سایډ سکریپټینګ لنګویج ده. د دې لپاره باید موږ یو سرور ولرو او د دې PHP کوډ چې ده په همغه سرور کې رن کیږي. PHP لکه د PHP په اساس باندې موږ کولی شو چې مختلف کارونه وکړو. مثلا موږ کولی شو چې د دې په اساس باندې یو ډیټا جمع کړو. موږ کولی شو چې په یوه صفحه کې دې ته ډاینامیک کنټینټ اضافه کړو. موږ کولی شو چې د سرور څخه کلاینټ ته، د کلاینټ څخه سرور ته کوکیز ولیږو، یا دغه څخه کوکیز راواخلو. د یوزر په اړه باندې کوم انفارمیشن ساتل شوي دي، دغه موږ کلاینټ ته راپورته کړو. همدغه شان موږ کولی شو چې مختلفه ډیټا د ډیټابیس ته واچوو او د ډیټابیس څخه مختلفه ډیټا بیرته براوزر ته راپورته د یوزرانو لپاره. PHP کوډ چې ده دا عموما مخکې مې چې ویل چې په کوم ځای کې په سرور کې رن کیږي یا اکزیکیوټ کیږي، دغه وروسته موږ ته د براوزر په اساس باندې انټرپټ کیږي او د براوزر په اساس باندې موږ ته ژباړل کیږي او موږ بیا د براوزر په اساس باندې ووینو. د دې لپاره چې موږ PHP کله کار کوو، موږ سره باید سرور موجود وي. خو سرور موږ باید د دې لپاره اپاچي سرور پیدا کړو. کوم سرور؟ اپاچي سرور. خو د اپاچي کله موږ وغواړو چې PHP ځان ته انسټال کړو، MySQL ځان ته انسټال کړو، اپاچي ځان ته انسټال کړو، د دې ټولو لپاره ښه ده چې یوازې یو لایبرري چې هغه د زمپ په نامه باندې یا د وم په نامه باندې ده، هغه انسټال کړو. په زمپ یا وم کې اپاچي هم شته، MySQL هم شته، همدغه شان PHP هم شته. دا په راتلونکي کې بیا موږ ووایو چې څنګه زمپ یا ومپ موږ انسټالولی شو او بیرته څنګه موږ فعالولی شو. دا به انشاءالله په راتلونکي سلایډ کې موږ په دې باندې بحث وکړو.
پی ایچ پی لکه څه رقم مو مخکې لږ تشریح کړله. پی ایچ پی د لومړي ځل لپاره په 1994 میلادي کال کې د راسموس لرډ لخوا جوړه شوله. لومړنۍ نسخه د پی ایچ پی یا ورژن د همدې لخوا جوړه شو. اوس د پی ایچ پی ورژن چې دي ان تر 5 پورې رسېدلي دي. پی ایچ پی لکه مخکې مو څنګه تشریح کړله چې دا یو اوپن سورس ده، کلوز سورس نه ده، یعنې د مختلفو هدفونو لپاره موږ دغه پی ایچ پی کارولی شو. خو یوازې په کوم شی کې په ویب اپلیکیشنونو کې مختلف هدفونه له همدغه پی ایچ پی په اساس باندې تر سره کولی شو. د پی ایچ پی چې ده د چی لپاره ډیزاین شوې ده؟ د ویب سایټ د جوړونې لپاره ډیزاین شوی ده. یعنې مخکې مو ویلی چې پی ایچ پی په اساس باندې موږ نور کوم کارونه نشو کولی، یوازې چې کولی سو یوازې یو ویب سایټ موږ د پی ایچ پی په اساس باندې جوړولی سو. هغه هم ډاینامیک ویب سایټ چې د ډیټابیس سره یو محاوروي سیستم ولري. وروسته وایو چې که چېرته موږ وغواړو پی ایچ پی په ډیسکټاپ اپلیکیشن لپاره وکاروو بیا چې کوو هغه بیا وروسته خبره ده. خو عموما پی ایچ پی د چې لپاره جوړه شوې ده؟ د ویب سایټ د جوړونې لپاره جوړه شوې ده. پی ایچ پی چې دا په لومړیو وختونو کې چې کله په 1994 کال کې د لرډ لخوا لومړنۍ نسخه یې جوړه شوله، د هغه هلته اکرینیوم چې و پرسنل هوم پیج و، چې پرسنل هوم پیج له دې څخه اخیستل شوی و. خو په همغه وختونو کې پی ایچ پی زیات پرمختګ نه و کړی یا ډېر مشهوره نه وه، یا مثلا په دې کې د یو ژبې زیات ځانګړنې پکې نه وي، همدغه شان نور مختلف نیمګړتیاوې لرلې. خو کله چې پی ایچ پی زیاته وکارول شوله او یو د ژبې مکمل خاصیتونه پکې پیدا شول یا داسې نورې ځانګړنې په دې کې اضافه شولې، نو د پی ایچ پی اکرینیوم چې ته واوښته هایپر ټیکسټ پری پروسیسر ته واوښته. نو اوس نن سبا کې کله چې تاسو ته راځي چې پی ایچ پی له چین اخیستل شوې ده، اکرینیومي چې ده پی ایچ پی اکرینیوم چې ده هایپر ټیکسټ پری پروسیسر ده. پی ایچ پی چې ده مختلف ورژن یې لومړنۍ نسخه چې په 1994 کال کې جوړه شول، دې څخه وروسته مختلفې ورژن طی کړي دي یا مختلفې نسخې یې طی کړي دي چې تر نن سبا پی ایچ پی 5 پورې راغلي دي. نن سبا چې د پی ایچ پی 4 هم یو څه نه څه کارول کېږي، خو زیات چې کارول کېږي او کوم یو کارول کېږي پی ایچ پی 5 کارول کېږي چې دغه ټول چې ده اوپن سورس دي. او موږ تاسو به انشاءالله په پی ایچ پی 5 کې کار کوو. موږ پی ایچ پی په کوم ځایونو کې له پی ایچ پی نه استفاده کولی شو یا څنګه د پی ایچ پی نه استفاده کولی شو؟ مخکې مو په دې باندې یو څه ناڅه بحث وکړو چې پی ایچ پی یو سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج ده. یعنې پی ایچ پی موږ په چې کې کارولی سو، په سرور سایډ کې کارولی شو. یوازینی هدف یې د پی ایچ پی همدغه ده چې په چې کې کارول کېږي، په سرور سایډ باندې کارول کېږي. په کلاینټ سایډ باندې موږ دا نشو کارولی. دلته باید ضرور یو چې موجود وي، سرور موجود وي او د دې پی ایچ پی کوډ په چې باندې په سرور باندې اگزیکیوټ کېږي، هلته اجرا کېږي، بیا موږ ته په کلاینټ باندې انټرپټ کېږي، د براوزر په اساس باندې بیا راته ښودل کېږي. لکه مخکې مې هم ویلې کله چې موږ د پی ایچ پی کاروو یا د پی ایچ پی کوډ کوو باید درې شیان د موږ سره موجود وي. یو چې د پی ایچ پی باید موږ انسټال کړو، بل چې د موږ ویب سرور باید انسټال کړو، دریم باید موږ ویب براوزر انسټال کړو. ویب سرور پی ایچ پی چې د 4 یا 5 هر یو څه تاسو انسټالوئ، تاسو مرضي ده. ویب سرور هم همدغه شان هر یو چې تاسو کاروئ د پی ایچ پی لپاره یو سرور راواخلئ. همدغه شان ویب براوزر هم چې تاسو هر یو کاروئ یو ویب براوزر هم ځان لپاره باید انسټال کړو. خو پی ایچ پی لپاره ضرور دا ده چې دا په چې باندې په سرور سایډ باندې چلیږي، باید موږ سره یو سرور موجود وي، یو ویب سرور موجود وي راسره. که چېرته ویب سرور موږ سره موجود نه وي، موږ پی ایچ پی نسو رن کولی او پی ایچ پی کوډ ته لاسرسی نسو پیدا کولی. او کله چې په سرور باندې دغه کوډ یا د پی ایچ پی کوډ دا په سرور باندې اگزیکیوټ سي، رن سي، بیا د همدغه کوډ د ښودلو لپاره موږ چې کاروو، براوزر کاروو او دغه پی ایچ پی کوډ د براوزر په اساس باندې موږ چې کېږي انټرپټ کېږي. دویم چې دا موږ پی ایچ پی د کمانډ لاین سکرپټینګ یعنې کولی سو چې پی ایچ پی موږ بغیر له سرور یا براوزر څخه هم ولیکو، رن کېدل نه. صحیح ده، دلته رن کېدل راغلي خو رن کېدل نه.
یعنی بغیر له سرور او براوزر څخه موږ پی ایچ پی کوډ نسو رن کولی. څه دلته ستونزه ده. کله چې موږ د پی ایچ پی کوډ لیکو کولی شو چې بدون له سرور او براوزر څخه هم د پی ایچ پی کوډ ولیکو، خو رن کیدلو ته ضرورت ده چې موږ هم براوزر ولرو او هم چې ولرو یو سرور ولرو، ویب سرور ولرو. همدغه شان پی ایچ پی چې ده کله چې د پی ایچ پی کوډ په کوم یو پلیټفارم کې ولیکه کولی شي چې ته دا په هر یو پلیټفارم کې دینه استفاده وکړي، هغه که لینکس ده، هغه که وینډوز ده، یا که مک ده، یا بل هر یو چې ده، ته کولی شي چې په هر یو پلیټفارم کې د پی ایچ پی همدغه کوډ نه استفاده وکړي. دوهم چې ده پی ایچ پی چې ده موږ کولی شو چې د ډیسکټاپ اپلیکیشنونه هم په دې باندې جوړ کړو. وختي مو ویلې چې پی ایچ پی یوازې د چی لپاره جوړه شوې ده؟ د ویب اپلیکیشنونه د ډیولپ کولو لپاره جوړه شوې ده. او دلته بیا وایو چې پی ایچ پی که غواړو موږ د ډیسکټاپ اپلیکیشنونو لپاره هم وکارو کولی شو، خو په ښه ډول باندې یو ډیسکټاپ اپلیکیشن موږ په پی ایچ پی باندې نسو جوړولی. څه ده؟ د یو داسې اپلیکیشن چې هغه د یو ښه انټرفیس لرونکی وي، هغه د یو ښه محیط یا د یو ښه ګرافیکل یا ډیزاین لرونکی انټرفیس ولري، موږ دا رقم یو ډیسکټاپ اپلیکیشن په پی ایچ پی باندې نسو جوړولی. خو که چېرته وغواړو چې دغه کار دی په پی ایچ پی په اساس باندې وشي، یو ویب اپلیکیشن دی رامنځته شي، وبخښئ یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی پی ایچ پی په اساس باندې جوړ کړو، نو د دې لپاره بیا موږ یو بل اپلیکیشن لرو چې هغه د پی ایچ پی جی ټي کې په نامه باندې ده، پی ایچ پی ګرافیک ټول کیټ په نامه باندې ده. یعنی دا بیا د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې پی ایچ پی په کلاینټ سایډ باندې یو وکاروو، یعنی دې په اساس باندې موږ کولی شو چې یو ډیسکټاپ اپلیکیشن هم د پی ایچ پی په اساس باندې جوړ کړو. خو مخکې ویل چې عموما د چی لپاره جوړه شوې ده؟ د ویب اپلیکیشنونو لپاره. خو که غواړئ چې ډیسکټاپ اپلیکیشن سهولت دې هم پی ایچ پی په اساس باندې رامنځته شي، نو بیا موږ چې کاروو پی ایچ پی جی ټي کې یا پی ایچ پی ګرافیک ټول کیټ په نامه باندې یو اپلیکیشن دی چې هغه بیا کاروو، چې هغه د هغه په اساس باندې کیدلی شي چې کلاینټ سایډ باندې هم یا کار وکړي. د پی ایچ پی خاصیتونه چې دي؟ پی ایچ پی مو یو څه ناڅه وپېژندله، د خاصیتونو نه به تاسې وکولی شئ چې پی ایچ پی په نور هم وپېژنئ، یعنې په سم ډول باندې پی ایچ پی وپېژنئ د خاصیتونو له امله. پی ایچ پی مختلف خاصیتونه لري، خو هغه مین خاصیتونه یا مین ځانګړنې چې دي هغه دغه دي. لومړی چې ده پی ایچ پی از ویب سپیسیفیک and open source، یعنی پی ایچ پی یوازې د ویب لپاره ځانګړې شوې ده او دغه پی ایچ پی چې ده اوپن سورس ده. دا یو خاصیت شو. دویم خاصیت دا ده چې پی ایچ پی کولی شو موږ په HTML فایل یا HTML صفحه کې امبیډډ کړو، یعنی دا ضرور نه ده چې د پی ایچ پی لپاره هر وخت کې موږ باید یو ځانګړې صفحه ولرو. کولی شي چې یو ځانګړې صفحه هم ولري، خو دا هم کولی شي چې د پی ایچ پی په کوډ چې دا د HTML په صفحه کې امبیډډ کړي. امبیډډ هدف چې ده مخکې مو تشریح کړ چې یو HTML صفحه موږ جوړه کړې ده، په هر ځای کې د HTML د صفحې په هر ځای کې چې موږ پی ایچ پی کوډ ضرورت شو، په همغه ځای کې ډایرکټ پی ایچ پی کوډ امبیډ کولی شو، همغه ځای کې د پی ایچ پی کوډ جوړولی شو. بل خاصیت دا ده چې په پی ایچ پی چې د فاست اکزیکیوشن اف سکرپټ ده، یعنې مخکې مو ویلې چې پی ایچ پی یو انټرپریټ لنګویج ده. ځینې لنګویج دي ژبې دي هغه هم انټرپټ کیږي هم کمپایل کیږي. کله چې کمپایل شي بیا انټرپټ کیږي هغه لږ وخت ضرورت لري، په تیزي سره نه کیږي. نو پی ایچ پی یو داسې ژبه ده چې هغه چې ده یوازې انټرپټ کیږي. کله چې یوازې انټرپټ کیږي هغه هم د براوزر په اساس باندې، نو هم د په اساس باندې پی ایچ پی چې ده په تیزي سره اکزیکیوشن رامنځته کیږي، په تیزي سره دغه سکرپټ دغه کوډ چې ده په تیزي سره اجرا کیږي. بل چې ده پی ایچ پی په اساس باندې موږ کولی شو چې اکسس ډیټابیس ته وکړو یا مختلفو اپلیکیشنونو ته موږ د پی ایچ پی په اساس باندې په تیزي سره ډیټابیس ته یو اکسس وکړو، یعنی ډیټابیس څخه موږ په تیزي سره یو چیر اخیستلی شو، ډیټابیس ته یې اچولی شو. دا شی مختلف انټراکټ یا محاوره د ډیټابیس سره په تیزي سره موږ سرته رسولی شو.
همدغه شان پی ایچ پی چې د مختلف ویب سرورونه سپورټ کولی شي. د پی ایچ پی په اساس باندې موږ کولی شو چې مختلف ویب سرورونو په اساس باندې وچلو. ان پی ایچ پی کوډ کولی شي چې د مختلفو ویب سرورونو په اساس باندې وچلو، خو ضرور دا ده چې موږ چې ولرو افاچي ولرو. بل پی ایچ پی چې د مختلف پروتوکولونه د نیټورک پروتوکولونه سپورټ کوي. مثلا آی ام ای پی په نامه باندې پروتوکول ده، ان ان ټي پی پروتوکول ده، یا اس ام ټي پی پروتوکول ده، یا فی او فی 3 پروتوکول ده. مختلف پروتوکولونه چې په یو ویب سایټ کې ضرورت پیدا کیږي پی ایچ پی په اساس باندې هغه سپورټ کیږي. بل چې دا پی ایچ پی چې ده مختلف ډیټابیسونه هم سپورټ کولی شي. مثلا ډي بی ام په نامه باندې یو ډیټابیس د مای سیکوال په نامه ده، اوریکل ده، ډي بی پلس پلس ده، ډي بی ایس ده، انګریس ده، مونګو ده، مکس ډي بی ده یا مونګو ډي بی ده. دا مختلف ډیټابیسونه دي چې د هر یو ډیټابیس سره پی ایچ پی چیک کولی شي، یو کنیکشن جوړولی شي. یو پی ایچ پی په اساس باندې دغه ټول ډیټابیسونه مثلا چیک کېدلی شي، سپورټ کېدلی شي. همدغه شان پی ایچ پی چې ده د چې لپاره مخکې مو په دې باندې بحث وکړ چې د ډاینامیک ویب پیج جوړولو لپاره موږ چې کاروو پی ایچ پی کاروو. یعنې پی ایچ پی په اساس باندې موږ کولی شو چې یو ټکسټ هغه په ایچ ټي ام ایل کې ایکس ایچ ټي ام ایل کې وي یا ایکس ام ایل کې وي، هر یو ډول فایل چې وي په هغه کې موږ چې کولی شو ډاینامیک ټکسټ یا ډاینامیک آوټپوټ په هغه کې د پی ایچ پی په اساس باندې ځای په ځای کولی شو. بل چې ده پی ایچ پی چې ده ډېر اسانه ژبه ده، سخته ژبه نه ده، ځکه دا سکرپټینګ ژبه ده. او بل لوزلی ټایپ لنګویج ده. لوزلی ټایپ لنګویج دا چې په هغه د کې د هر ډیټا ټایپ لپاره ضرور نه ده چې موږ د هر ډیټا ټایپ هلته مشخص کړو یا داسې نور مختلف. یعنې د زده کولو لپاره ډېره اسانه ژبه ده، ستونزه نه لري. او کله چې دې زده کړله دا بیا په زیاته اندازه باندې په یوه ټولنه کې استعمالیږي. پی ایچ پی چې ده مخکې مو هم په دې باندې بحث وکړو چې پی ایچ پی یو ډاینامیک ویب سایټ جوړونې یا د یو پیج جوړونې ژبه ده. د پی ایچ پی په اساس باندې موږ کولی شو په یو پیج کې یا یو پیج کې موږ چې وکاروو مختلف ایمیجونه چې هغه یو ډاینامیک خاصیت ولري یا خوځنده شکل ولري، ځای په ځای کړو. همدغه شان پی ډي اف فایل هغه ته موږ یو ډاینامیک خاصیت ور اضافه کولی شو چې یو محرري سیستم ولري. همدغه شان فلش موویز، دغه ټول نه په استفادې موږ کولی شو چې پی ایچ پی یو ډاینامیک آوټپوټ ولري. د چې نه په استفادې د فلش موویز نه استفادې یا د پی ډي اف فایل نه په استفادې یا د ایمیج نه په استفادې موږ کولی شو چې په یو ویب پیج کې ډاینامیک آوټپوټ د پی ایچ پی په اساس باندې اضافه کړو. بل چې ده پی ایچ پی a fully featured programming language suitable for complex system development. پی ایچ پی چې ده یو د پروګرام لیکلو ژبې مکمل خاصیتونه، یعنې ټول خاصیتونه چې کوم په پروګرامینګ لینګویج یا د یو پروګرام لیکلو په یوه ژبه کې وي هماغه په پی ایچ پی کې هم مکمل موجود دي. او د پی ایچ پی په اساس باندې کولی شو چې یو ښه کمپلیکس یو داسې جامع موږ یو سایټ په هماغه پی ایچ پی په اساس باندې جوړ کړو. PHP engineered to run on various platforms like Windows, Mac, OS X, Linux, Unix یا داسې نور. یعنې PHP داسې یو ژبه ده چې کله موږ په PHP کې یو کوډ ولیکو یا یو پروګرام په PHP کې رن کړو، دا موږ کولی شو چې د مختلف پلیټفارم په اساس باندې، یعنې کولی شو چې په وینډوز باندې، مک باندې، اوس ایکس باندې، لینکس باندې، یونکس باندې یا د نورو اپریټینګ سیسټمونه چې دي په هر یو اپریټینګ سیسټم باندې موږ چې وکړو دغه پی ایچ پی وکاروو. یعنې دا یو پلیټفارم ډیپینډنټ لنګویج ده. پی ایچ پی چې ده کله چې موږ وغواړو دا ډاونلوډ کړو، دا یو اوپن سورس ده او فری ده. یعنې موږ کولی شو چې فری پی ایچ پی ډاونلوډ کړو او د هغه څخه موږ استفاده وکړو. دغه نن ورځې درس مکمل په چې باندې راڅرخېده، په پی ایچ پی په انټروډکشن باندې راڅرخېده چې پی ایچ پی انټروډکشن اوس په دې کې د پی ایچ پی ډیفینیشن په دې کې وشو، همدغه شان د پی ایچ پی خاصیتونه په دې کې ویل شو. خو پی ایچ پی موږ په مکمله معنا سره وپېژندله
او راتلونکي به موږ وم په انسټالو وم چې ده بیا چې ده په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ په دې باندې هم بحث وکړو